د مزار شریف ښاروالۍ د غوره ښاري خدمتونو په ښار او د بیلابیلو ناحیو په ګذرونو کې د ګڼې ګوڼې او ککړتیا د مخنیوي لپاره یو شمېر پلانونه او پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه ادارې د سکتوري خدمتونو رئیس وایي چې دوی د لوی اختر په ورځو کې د ټولنیز نظم ساتلو او د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي او هڅه کوي څو په ښار کې د کثافاتو او د رامنځته کېدونکې ککړتیا مخه ونیسي. به همه مردم شریف مزار شریف پیام دارم که کثافات که به حساب از قربانی میمانه یا مثال هر مواد که میمانه او را نشود که در کوچه و در هر جای در گلدان بیندازد. بنان پیش روی خانه خودبان محترمه و جای مشخصی که بر حساب یا کثافات خود میبره همونجا بگذرانه و محترمه که تنظیف او را انتقال میتن. نوموړي زیاته کړه چې د لوی اختر په ورځو کې د ټولنیزو ستونزو د حل، د بې نظمیو د مخنیوي او د کثافاتو د راټولولو لپاره د ښاروالۍ د تنظیف ټیم مکلف دی ترڅو د ښار بیلابیلې برخې د کثافاتو له شتون څخه پاکې کړي. ما آمادگی کامل داریم که به حساب هم تیم سیار از جایی که کثافات میبینه و همچنان کریوالی است و دیگه موارد هر کسی که به حساب مراجعه میکنه یا یک مشکل پیش میاد تو نیست که مثال دیگه ادارات واره که او کارش نیست که باید دید باشه ولی در شاروالین و کریوالی است. هر مشکلی که خدا نخسته پیش میاد میتونه که به اسرع وقت با مسئولین شریک کنه، اگر در نوایی باشه با نوایی شریک کنه و اگر در مربوط خود اداره مرکزی باشه با اداره مرکزی شریک کنه. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د ښاري ګڼې ګوڼې او ککړتیا د مخنیوي په موخه دي د ښاروالۍ له پروګرامونو ملاتړ وکړي او د خپلو کورونو کثافات په ټاکلو سیمو کې ځای پر ځای کړي څو د تنظیف ټیم له سرګردانۍ څخه مخنیوی وشي.